والله ورب الكعبه دا ژوند به م ښایسته شي ګوره که دا دعاګانې مو یادې کړه او دا دعا چې کومه ده دا دعا دا ما ته په خپله دوو ملګرو خو دا ګویي کړې دوو ملګرو ما د هغوی نه تپوس وکړو تاسو ته حق څنګه نصیب شو نو هغه یو ما ته دا ووایي چې ما خو ستا بیانونه واورېدو او بیا زه په دغه کې شوم چې یاره دا څنګه دی یو سوی یا بل سوی دی یو سوی بیانونه مې اورېدو خو هغه اشکال مې ښه ډېرېدو نو بیا دا دعا ما به ډېره وي د شپې چې ای الله ته رب د جبریل ته رب د میکایل رب د اسرافیل ته فیصلې کې په هغه څه کې چې د خلکو پکې اختلاف راغلی دی یا الله ما ته د حق واضحه کړه د خلکو چې پکې اختلاف کړی یا الله راته حق واضحه دا دومره قیمتي دعا ده دا دعا چې ته د شپې په تهجدو کې وې او هسې په سجده کې وې او هسې د الله نه دقه سوال کې چې یا الله ما ته هدایت نه نصیب کړي د خلکو اختلافات ډېر کړي دي یا الله ما ته پکې حق واضح کړي ته ګوره چې الله ته څنګه حق واضح کړي مولیان خو ډېر شوي دي که نه فرقې ډېرې دي مذهبونه ډېر دي او هر یو وی جنتي څوک دی جنتي ځای دې وخت کې دې دعا ته ضرورت چې موږ ته دا دعا د الله نه غواړو چې الله خلکو خو اختلافات پیدا کړي خو ته پکې موږ ته حق را نصیب کړه نو یو دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وي وعن عبادة بن الصامت رضی الله عن عبادة بن الصامت وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې دا دعا نه ده کله خو مې زړه وي چې ویې نه ښیم تاسو ته ډېره قیمتي دعا را کومه چې را روانه ده وبدلته به موږ د کتاب نوم مشکات المصابیح ویلی چې دا به موږ شرحه کوو یعنې کتاب پوره کتاب معنی زم چې دې دعا نه زه واوړم او دا بله ووایم ځکه چې دا علم په دې پسې لکه داسې نه ده چې بس دا داسې سپک ډچ دی چې بس هر چا ته بیان کوو هر څنګه یې بیان کوو زما خپل ځاني زړه کې ځم چې هغه سړي ته بیان کړم چې هغه قدر پکې دی زما خپل ځای خو دا طریقه ده زمونږ کره زمونږ خپلوان راغلي وو څه وخت کې مشر سړی و سپین ږیری زمونږ نږدې خپل و نو هغه باندې د یو مسلې تپوس وکړو یاره عیسی کوي دا خبره څنګه ده او دا ما جواب شروع کړو نو هغه بل طرف ته وکتو یو بل کس چې چل کړو نو هغه ته یې کتو بس زه په هغه ځي خبره مې بنده کړه ډېرې ماته وویې ډېر زیاتې ماته وي تا خبره پوره کړه والله که پوره کړه ته زما مشر ومې ته قدرمن ومې خو د دین نه زیات ماته ګوره قدرمن نه یې زه تا ته د الله او د الله د رسول خبره کوم ته هغه ته ګورې زه تا ته قرآن او حدیث بیانوم ته لګې بل طرف ته ګورې تا ته دومره سپک ښکاري قرآن او حدیث لاړ زموږ د کور نه د هغه مجلس نه لاړ او والد صاحب د الله وبخښي زموږ الله دې بې د رحمتونو باران راووری هغه ما ته دا خبره ورته وکړو زه ما نه کوم حاجي ما نه کوم زه قرآن او حدیث بیانوم دی هلته ګورې ولې د دین دومره سپک دی نو کله خو مې دا زړه وشي دا روانه دعا نه ده چې دا زه پرېږدم او دې بل حدیث ته واورم خو دا به راته وښیم او دا یو لویه خزانه به ته ځان سره ویسي لویه خزانه حدیث واورئ عباده بن صامت وایي من پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه عباده بن صامت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نقل کوي من تعار من اللیل څوک چې د شپې په خوب کې راپاڅېدو په منځ کې لکه ودرې سترګې کولاو شو एकदम یا ځان ته ټیم پیس په ټیم کړی او راپاڅېد هر څنګه چې دی راپاڅېدو فقاله دا دعا ډېره اسانه ده به ته یادوو انشاءالله لا اله الا الله وحده لا شریک له ښه دا دعا اوس ګوره د منځه کې دننه نه ده ما تاسو ته وایي چې اذکار په دې کې بعض هغه دي چې هغه د خوب نه راپاڅېدو نه بعد دي منځه کې دننه نه دي د دې اوس تعلق د منځه سره نشته دا بهر ده ښه یو سړی د خوب راپاڅېد څه ووي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ده ذكر ثم قال رب اغفر لي
او به سو يلا ما وبخا يلا ما وبخا ووريخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثم دعا يرويت كازي بي دعاء وغفتا رب اغفر لي بزيد الفاظ دي وي بي نور دعاګانې د الله نه وغوښتې لکه یو سړي دا ذکر وي او یا الله ما وبخه یا دا ذکر وي او یا الله زما مور پلار وبخه یا دا ذکر وي او یا الله ما له روغ صحت راکا دا ذکر وي او یا الله ما د آخرت د سختو نه په امان که استجیب له الله به لازم دې سړي دعا قبلوي معمولي ذکر او الله به دعا قبلوي خانو بیا بل واوره فإن توضأ دې سړي چې دا ذکر وي دعا یې وغوښته بیا پاسېده اودس یې وکړو واپس ویده نه شو لاړ اودس یې وکړو وصله مونځ یې وکړو وی راشي یو دوه رکعته څلور شپږ لس مونځ به وکړم چې مونځ یې وکړو ګارنټي د پیغمبر د طرف نه قبلت صلاته دا مونځ قابله قبول دا قبول شوی دی او حدیث چا راوړی دی داسې ټاپه پې ته ولګو چې مور داسې بچی نه یې راوړی چې خبرې پکې وکړي رواه البخاري دا حدیث امام بخاري راوړی ما دا دعا وي چې زړه مې نه کېده چې ته بیان کړم او دې کتاب کې مخې ته راغله ډېره قیمتي دعا د شپې ته وده وي انسان د شپې راپاسي چې واوړي راواوړي کله انسان دا خوب ګډوډ شي کله ستړی شي دې تولۍ کې خوبونه ډېر شي هم سړی ستړی شي که او ته راپاسي دي او کېناستې کټ کې او تولۍ کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله او بيد الله سوچت کړو که دنیا غواړي که آخرت غواړي خو الله به دله درکوي ګارنټي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوي بیا دې وي راشه دوه رکعته مونځ به وکړو پاسې دوه رکعته مونځ دې وکړو څلور رکعته مونځ دې وکړو اته رکعته مونځ دې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ به الله قبلوي